د 261 میګاواټه په ظرفیت د برېښنا تولید یوشمېر پروژو کې پانګونه پیل شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت د پیاوړي اقتصاد درلودو لپاره صنعت او د صنعت پرمختګ لپاره برېښنا تر ټولو مهمه بولي. په همدې موخه یې په کور دننه د برېښنا تولید ته لومړیتوب ورکړی او په دې برخه کې د پانګونې لپاره بشمېره سهولتونه رامنځته کړي دي. اوسمهال زیات شمېر کورنیو او بهرنیو پانګوالو په هېواد کې دننه له بېلابېلو موجودو سرچینو د برېښنا تولید ته چمتووالی ښودلی چې ځینې یې عملاً په لاندې پروژو کې پانګونه پیل کړې ده. د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ کې د 22.7 میګاواټه لمریزې برېښنا پروژه، د بلخ ولایت د هدادي ولسوالۍ کې د 40 میګاواټه لمریزې برېښنا پروژه، په هرات ولایت کې د 15 میګاواټه لمریزې برېښنا پروژه، په لغمان ولایت کې د 10 میګاواټه لمریزې برېښنا پروژه، په هرات ولایت کې د 43.2 میګاواټه بادي برېښنا پروژه، د لوګر ولایت مهمه ولسوالۍ کې د 40 میګاواټه لمریزې برېښنا پروژه، د ننګرهار ولایت شیخ مصري صنعتي پارک کې د 40 میګاواټه لمریزې برېښنا پروژه، د جوزجان ولایت مرکز شبرغان کې د 50 میګاواټه ګازي برېښنا پروژه، او د یادونې وړ ده چې د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ کې د 10 میګاواټه لمریزې برېښنا پروژه عملاً ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. یادې پروژې په مجموعي ډول د 261 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري چې 23.7 میلیارد افغانۍ پانګونه پکې کیږي. د دغو پروژو د چارو په بشپړېدو سره به د یوشمېر صنعتي پارکونو او همداراز عام هېوادوالو د برېښنا کمښت ستونزه تر یوه حده حل او د صنعتي پارکونو په چارو کې به پرمختګ رامنځته شي. د یادونې وړ ده چې پر ذکر شوو پروژو سربیره د لمر، باد، ډبرو سکرو او ګازو څخه د برېښنا د تولید په برخه کې زیات شمېر کورنیو او بهرنیو پانګوالو پانګونې ته لیوالتیا ښودلې چې په راتلونکي کې بې عملي چارې پیل شي.